بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نننی درس زمونږ HTML کې دریم نمبر درس دی. نن به زه تاسو ته د ټیکسټ فارمیټینګ په باره کې خبرې کوم. اولنۍ خبره دا ده چې یو فایل تاسو والئ نو دا فایل به راواخلئ او ځان سره به سیو کړئ. مطلب دی همدې فولډر کې به سیو کړو د second.html په نامه باندې. زمونږ دا فایل دی او دغه فایل مونږ سیو کړو څه په نوم باندې فولډر و HTML first په نوم باندې فولډر دی. نو دغه فولډر به راشو رن به یې کړو او په دې کې به مونږ هغه خپل فایل وګورو. لا خو په دې فایل کې مونږ سره سم نشته، خو دې فایل کې د second.html چې کوم فایل دی اول به مونږ HTML لیکو او د هغې لپاره ټایټل مثال مازکس ولیکلو او باډي کې به تاسې ودرېږي. ټیکسټ فارمیټینګ داسې لکه تاسې یو ټیګ لیکئ فار ایگزامپل هیډینګ 1 او بیا دلته بیرته تاسو دې کلوز کوئ. لکه زه دلته لیکم چې HTML انټروډکشن دا ما سره یو بیسک لیکنه شوه. نو یو خبره دا ده چې یو لاین به تاسې څنګه د دې لاندې راولئ فارمیټ دا چا درکړی. نو د دې لپاره به تاسو یو لاین واچوئ لکه HR لاین. ما سیکنډ کلاس کې دا خبره کړې وه چې د ځینې ټیګز داسې چې هغه انډینګ ټیګ نه لري لکه HR انډینګ ټیګ لري خو د هغې په ان سایډ کې به تاسې دا داسې کلوز کوئ ځکه د دې ترمنځ کوم ایلیمنټس نشته. دا فایل زه سیو کوم دې کې چې کله هم دا زه ریفریش کوم نو زمونږ هغه لاین هم راځي او چې کوم ټیکسټ په دې کې دی هغه هم راځي. اکثر ټیګونه خپل اټریبیوټ لري لکه مثال HR اټریبیوټ څه شی دی؟ مثال په ډول کلر دی. زم دا دې په ریډ کلر باندې راځي نو تاسو کله دلته کلر ورکړئ دی به کلر ریډ کی. یا فار ایگزامپل د هغې نه علاوه سایز دی. سایز تاسو ورکوئ زه د دې لپاره سایز فار ایگزامپل 10 پکسل پکار دی. نو نیکسټ ټایم چې کله هم دې زه ریفریش کوم دې به هغه سایز غټوي 2. او همدغه شان د هغې نه وروسته په دې کې د دې لپاره ویت موږ استعمالوو. زم د دې لپاره د دې ویت چې کوم دی هغه 200 پکسل راوړه. دا PX نه مطلب پکسل دی. یونټ چې کله تاسو ورکوئ دا ولیکئ ورسره. ډیفالټ هم دی په پکسل باندې راځي. نو بیا که تاسو دې الاینمنټ والی لکه مثال الاین لیفټ هم تاسې اخیستی شي. ضرورت هم شته د دې هغه پوزیشن چې کوم دی هغه باید لیفټ طرف ته. نو دا یو څو قسمه خبرې دي، یو څو قسمه اټریبیوټ دي چې HR لاین کې انسایډ کې راوستلی شي. خو چې کله په دې کې د ویت والا خبره نه وي نو بیا د دې ضرورت هم نشته چې الاین په دې کې واخلو. دا سایز شو موږ سره. بیا ګورئ دا لیکنه موږ سره د دې لپاره که څه نور ډیزاین ورکول پکار وي نو تاسې به ولیکئ دلته فنټ په نوم باندې دا دی او د هغې په اینډ کې به تاسې کلوز کوئ. دا یاد ساتئ چې کوم اټریبیوټ د دې په اینډ سایډ کې راشي نو هغه به کلوزینګ کې نه راولو، صرف هغه ټیګ به تاسې کلوز کوئ. زه به راشم دې کې به ولیکم مثال کلر چې کوم دی هغه بلو پکار دی. نو د دې چې کوم کلر موږ سره دی هغه به دی بلو کی. یا د دې نه علاوه په دې کې یو بل اټریبیوټ موږ لیکو سایز. سایز فار ایگزامپل 23 پکسل پکار دی. نو کله هم چې زه دې ریفریش کوم د هغې هغه سایز چې کوم دی غټ شي.
او بل په دې کې موږ یو بل اټریبیوټ لیکو چې هغې ته ویل کېږي فیس اټریبیوټ د دې لپاره وي چې د دې دغه کوم خپل ډیزاین چې دی دا باید چینج شي. لکه ما ته که د فنټ هغه سټایل نومونه زده وي نو زه به یې لیکم، که نه یې زده تاسې مایکروسافټ ورډ کې وګورئ، هغې نه یو نوم راوالئ او تاسو یې استعمال کوئ. نو د ټکسټ د فارمیټنګ همدا خبرې دي چې هغې دپاره به فنټ او د هغې د فنټ په داخل کې به کوم شیان انکلوډ وي او راځي به راسره. نو اوس چې دلته کوم یو ټیګ موږ لیکو لکه هیډینګ 2 یا مثال پاراګراف، نو دې پاراګراف دپاره یو لیکنه موږ مایکروسافټ ورډ نه راوړو. زه راځم دلته، دا زما یو لیکنه شوه، زه غواړم دا لیکنه هلته ورډ پروګرام کې راوړم. دا به سیو کو ریفریش وي کو نو دا لیکنه به دلته راشي. بیا د دې لیکنې نه وروسته په دې باندې زه کلیک کوم، دلته مخې ته لکه موږ لیکو فانټ. ګورې تاسو ته یو خبره وکړم، موږ یو ژبه دې پسې وایو CSS په نامه باندې چې کومه ده، هغه لینګویج کار دا وي چې د دې لیکنې دپاره به ته نور ډیزاینونه هم ورکړې چې هغه په HTML باندې کېږي نه. لکه مثال د دې د لاینونو ترمنځ اندازه لیکنه جسټیفای کول، دا به د CSS کار وي او دا ډایرکټ هم زه کولی شم. لکه ګورې په همدې پاراګراف کې ولیکه سټایل از اکول ټو دس. کله چې د سټایل والا خبره منشن شي نو دا به د HTML خبره نه وي، دا به د CSS کوډ وي. دا به بیا موږ وایو وروسته، خو هسې تاسو ته یو کنسپټ دپاره ښیم. نو بیا به دې کې تور ته کولی شو مثال کلر ګرین کلر ورته ورکاس مثال بډول. د CSS کوډ دا سټرکچر ګورې دا هم بدل دی. انسایډ نو دا سینټیکس مطلب دا دی، ګورې کې سیمیکالن دي، ډاټس دي، ډبل، دا په HTML کې بالکل نشته. HTML کې ډایرکټ داسې لیکل کېږي. نو دا د CSS کوډ دی چې موږ ډایرکټ ورکو دې ته ضرورت نه چې ته فانټ به شروع کړي. لکه مثال دې کې زه لیکم ټیکس الاین، او دا ټیکس الاین تاسو جسټیفای واخلئ ورته جسټیفای. نو که زه دا سیو کوم او د هغې نه وروسته دا ریفریش کوم، دا ګوره جسټیفای شي. یا د لاین هایټ په نوم باندې چې کومه خبره ده دا تاسو والئ فار ایگزامپل 28 پیکزل. آینده کې چې کله زه دا ریفریش کوم نو دې هغه د لاینونو ترمنځ هغه سپیس ورکوي. خو دا کومه خبرې چې ما په دې کې وکړلې دا د CSS کوډ دی. دې کې ګورئ دا لاین هایټ د HTML کې نشته، یا په دې کې دا جسټیفای په نوم باندې چې کومه خبره ده دا په HTML کې نشته دی. کلر خاص مشته په هغې دواړو کې موږ سره وي. نو ځینې خبرې به بیا د CSS والا کو، خو بیا به هم کو وروسته به هم بیا راځي. نو دې ته ټیکسټ فارمیټنګ موږ ویلی شو چې یو لیکنه ټیکسټ فارمیټ کې راشي. بلکې په همدې لیکنه کې یو خاص لیکنه مثال ته لږ بولډ راولې. زه میرا یو ټاپک دې ځای نه شروع کېږي، دې ځای نه واله، نو یا د دې لپاره بولډ لپاره یا موږ لیکو دې کې سټرانګ کوم ځای پورې، مثال تر دې ځای پورې همغې ځای کې به تاسو څه کلوز کوئ، سټرانګ به تاسې کلوز کوئ. کله چې زه دا ریفریش کوم نو دوی به اټومیټیکلی د کوم ځای نه چې دې سټارټ شوي په کوم ځای ختم شوي هغه لیکنه به د دې نورو سره ډفرنټ وي. یو یا د دې لپاره سټرانګ ټیګ استعمالیږي او یا د دې لپاره چې کوم دی موږ شی استعمالو بی مینس بولډ. پرونه ویډیو کنه دا موږ سره استعمالیږي. یو خبره ده څه فرق دی نه لري موږ سره. اوس کوم دې ځای کې موږ یو لیکنه مثال انده لیکنه انډرلاین کو نو یو به لیکو موږ، خو یو به حتمي ځکه کلوز کو چې تر دې ځای پورې باید دی راشي. دې نه آوټ سایډ چې کومه لیکنه راځي هغه باید انډرلاین نشي. داسې یو سپیسیفیک فارمیټ دپاره د استعمال کوي. یا فار ایگزامپل زیاتره موږ شی استعمالو آی استعمالو، دا درې قسمه ټیګ په دې کې استعمالیږي موږ سره. دا شرط تاسو ته ښکاري که نه دا شرط. دا هیډینګ 1 دی، تور ته ولیکه ټایټل از اکول ټو فار ایگزامپل دس از ټیکسټ. دا یو لیکنه ما وکړه. نو ټایټل نه مطلب دا دی
چې کله زه په هغه لیکنه باندې درېږم بره به یو نوټیفیکیشن غوندي تاسو ته ښکاري که نه this is text نو داسې د یو سمپل لیکنې لپاره چې بره په دې سر باندې موږ سره شوش دې لپاره تاسو دا استعمال کړئ راشي اوس وګورئ لیکنه به لږ زیاته شي بل د هغې نه علاوه تاسو یو بله خبره یوز کوئ په دې کې لکه دې کې د پراګراف نه لاندې زه راغلم ما ولیکل هیډینګ 2 ما ولیکل ویب پروګرامینګ اوس ته ویب پروګرامینګ ولیکه خو هیډینګ 3 سره ته د دې هغه کورسز ولیکه چې کوم کورسز په دې کې دي مثال HTML دی CSS دی JavaScript دی PHP ده MySQL دی مثال پروجیکټ دی دا خبرې په دې کې موږ سره دي خبره دا ده چې دا ما ته بریک کړي وو یو بل پسې مې راوستي خو دلته موږ سره دا په دې شکل باندې دي وجه دا ده چې په دې کې موږ سره هغه بریک ټیګ نشته بریک ټیګ BR ګوره دې فارمل طریقه دا ده چې BR ټیګ ته کله ولیکي دا باید کلوز هم کړي دلته اینډ کې که دا کلوز نشي هیڅ مسله نشته مطلب داسې کوم مشکل نه رامنځته کېږي خو صحیح طریقه ده چې باید پروګرامینګ کې دا کلوز شي دا به د دې سره کلوز کې CSS نه به JavaScript کلوز کې همدغه شان د دې نه وروسته به چې د JavaScript نه به ته PHP کلوز کړو PHP نه به MySQL او MySQL نه پروجیکټ آخر نه پس خو څه نشته هغه باسې مېلاند راځي نو BR ټیګ دې لپاره یوز کېږي او دا که ته یو ځل په ځای باندې څو ځلې استعمال کړي 2 ځلې نو 2 ځلې سپیس باندې او که 3 ځلې دې استعمال کړو بیا به دا سپیس 3 ځلې څونه چې ته ډېر لیکې هغونه ته لیکلی شي دا ځان سره دا اصلا د یو ټیکسټ بریک کولو طریقه ده او یو طریقه داسې لکه ته سپیس ورکې لکه څوی مېره 2 لاینونو کې دا راځي دا موږ سره دي که نه دا یوه لیکنه ده ما سره اوس دلته زه یو لیکنه بل قصدونه سپیس ورم که ما ولیکل ویب پروګرامینګ او باندې یو ښه دغه کې زه لیکم او بیا لیکم پر ایگزامپل ډیټابیس که زه دا سیف کوم دی به داسې وکړي او سپیس دی نه یو ټیپ سپیس دی علي صرف ځکه په دې کې ډېر سپیس ناٹ الاؤډ دی خو که موږ وایو چې نه د دې ترمنځ باید همدغونه یو سپیس موجود وي نو دې لپاره سپیشل کریکټر سپیشل ټیګ استعمالیږي او سپیشل ټیګ NNBSP سیمیکالن دا یو ټیګ دی نمبر اف سپیس د دې کار څه دې د دې لیکنې ترمنځ سپیس اچي او دا چې څو ځلې راشي نو څو ځلې به سپیس ورکوي دي تاسو راشي وګورئ د دې ترمنځ کافي سپیس اوس موجود دی او دا سپیس صرف د دې په واسطه باندې نورم زیات کا نورم زیاتېږي د سره څومره چې دا ته زیاتې نو همومره به دې هغه سپیس دی چې څنګه کې دې ترمنځ زیاتېږي نو د یو 2 لیکنو ترمنځ د 2 تصویرونو ترمنځ د سپیس د زیاتوالي لپاره NNBSP سیمیکالن دا د دې دپاره مونږه یوز کوو تر دې ځای پوه شوئ تاسې که نه سمپل دی بیا که چېرته مونږ وایو چې زما د لومړنۍ لیکنه باید یو موشن ولري حرکت باید ولري نو دا حرکت به دې ته تاسو څنګه ورکوئ مطلب زه غواړم چې یو حرکت دې لیکنې ته ورکړم نو دې لپاره به حرکت څنګه ورکوئ ډېر اسانه خبره ده دې لپاره به حرکت داسې ورکوو چې په دې سر کې به ولیکو مارکیو او په آخره کې به بیا چې کلوز کوو مونږه آخره کې به تاسې مارکیو کلوز هم کوي کلوز به یې کوي که نه کلوز نه مطلب دا دی چې دا به کلوز شي نو ته راشه دې کې اوس ګوره دې یو حرکت ورکوي دې ته ستاسو هغه ټیکس یو موشن کوي نو دې لپاره مارکیو ټیګ استعمالوو خو د دې لپاره خپل څه اټریبیوټ هم شته اولنی اټریبیوټ چې کوم دی هغه څه دی موږ سره هغه بیهیویر دی
بیهیویر کې موږ سره درې قسمه ویلیو لیکل کېدای شي الټرنیټ، سکرول او بل سلاید. که موږ سلاید ولیکو نو سلاید مطلب دی چې دا به د پاور پوینټ په شان دي، یو لیکنه به دې راځي دلته به درېږي او بس سټاپ کېږي به نور بس نه کېږي. دا سلاید طریقه ده چې دلته کله راورسېږي دا به سټاپ شي، چې بیا کله ته ریفریش کړې بیا به دې همداسې وکړي. او که الټرنیټ ولیکو نو الټرنیټ ته مطلب دا دی چې هغه به دې ته راځي بیا به دلته ځي، مطلب سکرولینګ به کوي. الټرنیټ سپیل به صحیح لیکو، الټرنیټ نو هغې لپاره به تاسو دا لږ ریفریش کوئ. د الټرنیټ سپیل صحیح دی، الټرنیټ داسې. نو دلته چې کله دې راورسېږي دې به اوس وګورو سټاپ کېږي که نه. دا سلاید شو، اوس به وګورو. نو دلته چې راورسېږي دې به سټاپ شي، بېرته به دلته راشي، دې نه بېرته دلته راځي. نو دې مسلې لپاره بیا الټرنیټ پکې هم لیکلی شو. سکرول ډیفالټ وي، مطلب یو ځای نه به ځي بل ځای ته به هایډ کېږي. سکرول په دې کې ډیفالټ حالت دی د دې. او د هغې نه علاوه په دې کې چې کوم دی موږ سره بله خبره چې ده هغه څه شي په نامه ده ډایرکشن. ډایرکشن دې ته ویل کېږي چې کله دې تاسو ته وایي چې دې د لیفټ طرف نه رایټ طرف ته وړه، نو ګوره دا به د دې طرف نه رایټ نه به لیفټ ته راځي. او که رایټ ولیکئ نو بیا به څنګه وي، بیا به د رایټ طرف نه لیفټ طرف ته، دا لیفټ د رایټ طرف ته به ځي. چې شول لیکنه دا اصلا کې بدی کې ډایرکشن هم ورکولای شو، اپ ډاون ډایرکشن هم تاسو لیکلی شي. بل بدی کې موږ سره دی سکرول اماونټ د دې هغه سپیډ به څومره وي. سپیډ مثال 5 به وي، نو مطلب یې چې دی هغه سپیډ پورې تعلق ساتي که نه، څومره سپیډ باید زموږ دا ټیکسټ ولري، مووینګ باید څومره وکړي. نو دې لپاره بیا تاسو دا استعمال ګوره ډېر وخت نیسي اوس، ځکه چې موږ هلته سپیډ څنګه کړی دی کم کړی هم دی. څومره چې دا کمې هماغومره به کمیږي، څومره چې دا زیاتې هماغونه به تیزیږي در سره. بل ګورې زه وایم چې کله دې لیکنې ته ورنږدې شم باید دا لیکنه ودرېږي، او کله چې ترې لرې شم باید لیکنه روانه شي. نو موږ دې لپاره څه استعمالو، ان ماوس اوور از اکول ټو سټاپ، دا فنکشن غوندې دی. او ان ماوس out is equal to start، دا د جاواسکرپټ فنکشن دی. ان ماوس اور به چې کله ماوس وروړل شي نو سټاپ یې که، او چې کله ماوس دې لرې شو نو به څنګه یې که بېرته اټومیټیکلي سټارټ یې که. دې به همداسې کې ګوره کرزر ودروه، دا یې ور راښکاره شي. ګوره چې کله تاسو کرزر ودروئ سټاپ شي، کله چې کرزر لرې کړئ بېرته روانه شي، دا شان. نو دا ماډل اټریبیوټ داسې په څه کې لیکلی شي، دا په مارکیو کې لیکلی شو. موږ یو قسم ټیک دی هغې ته ویل کېږي سینټر. لکه زه میره دغه لیکنه چې ما سره کومه بدیز کې ده دا باید سینټر کې راشي. دې خو ودرېږه سینټر ولیکئ او کلوز به د سینټر ته کوي، سیو یې کوي، ریفریش کوي. ډیفالټ وګورئ دا لیکنه کوم ځای کې راغلې ده موږ سره سینټر کې. نو دې لپاره ویب پروګرامینګ یا هره لیکنه چې تاسو سره راځي هغه د سینټر کولو لپاره به تاسو سینټر ټیګ به صرف استعمالوئ، خو کلوز کوئ به آخر کې خامخا. نو دا د ټیکسټ فارمیټینګ آپشن و، نور کوم خاص آپشن په ټیکسټ فارمیټینګ کې نشته دی. پوه شو دې باندې تاسو؟ یو بیسک خبره کو صرف دا چې یو عکس یو تصویر تاسو راوړئ نو تاسو به HTML ته څنګه راوړئ. نو دا یاد ساتئ چې کوم تصویر تاسو راغستل غواړئ نو هغه باید په همدې فولډر کې واچول شي. دې فولډر کې او دې لپاره به یو نوم زه A ورکړم، شارټ ایکسټینشن یې څه دی JPG. د تصویر د راوړلو لپاره طریقه دا ده چې image src is equal to
مثال a.jpg دا دغه شو سیز هم ورکولی شي ډایرکټ دې کې مثال where is equal to for example 200 pixel height is equal to 200 pixel دا چې کله تاسو ولیکلو او هغې نه وروسته مو دا ریفریش کړو دا به یو تصویر اټومیټیکلی دلته راوړي که تصویر د پاسه کومه لیکنه به کار نو څه ولیکو title is equal to for example this is picture نو چې کله آینده کې زه دا ریفریش کوم او د دې د پاسه درېږم نو دې دپاره هغه میسج هم وي میسج هم راځي او ډیفالټ هغه تصویر هم راځي موږ سره دا د تصویر د راوړلو طریقه چې موږ یې دلته راوړلی شو نورې طریقې هم لري ټایټل د لارې خو هغه به وروسته زه وایم فقط اوس دا خبره پکې تاسو یاد ساتئ امیج SRC څه مطلب دی سورس په کوم ځای کې چې زمونږ دا تصویر پروت دی د هغې ځای د هغې د ایډرس نه دا راوچت نو دې دپاره تاسو کولی شئ دا ای په دې کې یوز کوئ او استعمال